بسم الله الرحمن الرحیم. نجیب الله شینواری سپیکس نا ډېر سلامونه مې ومنئ. د افغانستان او سویلي افریقا ترمنځ درېیمې لوبې په اړه سره خپل نظر شریکوم. ګورئ دې کې ما خو دوه ګیمونو کې سره نظر شریک کړی، موست لایکلی دې کې به دومره فرق نه وي، خو دلته زه تاسو سره یو څو خبرې کوم. دا مهمې خبرې دي او دا صرف داسې نه چې سیاسي. ګوره افغانستان زموږ او ستاسو ټولو وطن دی. هر ځای کې هر نظام هر چا چې کرکټ سره ورانه کړی دی هغه خلاف مونږ خبرې کړې دي او مونږ دغسې هغه پخوا به چې خیاطان اوس د اماراتي چمچې دي، د دوی غوندې نه یو چې ویو چې یاره خدای دې وکړي چې دا په دغه کې ونه ګڼل شي چې اطاعت خلاف یا داسې دغه نوره. مونږ نه ستاسې اطاعت کوو نه خلاف یو، پوه شوې. اطاعت مه ځکه نه کوو چې ناجیزې کوئ په وطن کې، اوس هم صرف امن نه امن په هدیره کې مي، او خلاف مزه نه یو چې مخکینی دغه چې خاصم فسادي او تاسو نه وروسته چې څوک راشي هغه به که اسلام په نوم باندې نور بم سخت دریزي او د جمهوریت خو یاسم په شرمونو و شرماو که جمهوریت نوم اخیستل کیږي نو هغه دغه د مسعود زوی او دا خلک برازي او هغه خو دی ورکا. نو ځکه تاسو ستړي ښه موقع ده. ګوره دا خبره یاد ساتئ، دا ځان سره ولیکئ. زمکه فتح کول آسان دي، زړونه فتح کول چې دي دا اصلي فتح ده. ستاسو د پاره د زړونو فتح کول مهم دي. دا چې تاسو وس کرکټ ته دی ولس واحده خوشحالي ده او تاسو دی واحده خوشحالي په سیمره واخیستا نو کرکټ سه چار اخیسته خدای په شرمونو شرمولای دی. ستاسو بد حال را روان دي سټوډنټانو نظام وګورئ، ستاسو خلاف نه زستاسو هغه وخت کې ما ستاسو طرف په دغه امریکا لاس انجلس کې ستاسو نوم اخیسته چې تاسو خپلم په غارونو کې پټوي. نو مونږ ستاسو خیر زکه غواړو چې د افغانستان خیری پکې، خو د افغانستان شر د پاره او بیا خاص ته کرکټ دغه کې دا کار ملري. دا وسیتا سیالته دا بیرغ لري کو ورور لري شری دغه خبرونه لري هغه زندګي کې نو ګوت نه و ما چې سپین بیرغ د چا دی او بل بیرغ د چا دی تیشه دغه دی چې په بار ملکونو کې چې په افغانستان کې نه پرې چې د بار هیوادونو کې نو بیا دغه شینه مکوي چې دې ځنه دالري کو دلته د خوشحالي چې کله په ملي تلویزیون راشي ورور د څه د خوشحالي دشمن ځان نه جوړه خوار چې ته خپای ته به خپای خو مون خو خوشاله او مون خو ساوث افریقا والا ته په دې څه پويږي. نو هیله ده چې د خوشحالي دشمنی ونه کوي او پويګم نور دا چې وسیم اماراتي مافیا مخکې و فسادي مافیا اوس اماراتي مافیا ولې شو. د جیلم خیاط مراوسته دی به تعلیم کس کدا به تعلیم نه وای د کې کلګ عقل وای کنه هغه کلیل کلندر په نوم لیوانه چې دی هغه سره ویډیو ګوره ته اوس هغه ولی اولاد خلکو څومره بدی خبره په ټیک ټاک او افغانیت او اسلامیت هرڅه پښتو و شرموله وای سره ته ویډیوګان او دغه کوي. خدا به تعلیمه هم دغه سي خلک دي چې دا یی چې دا نه پويږي دا نه خپل حیثیت ساتلی شي نه کرکټ او اداره خاصم په شرمونو شرمای بل مراته چکاری اشرف گانجای په تیر نظام کې بیٹیا چوري واري نه سید سره بخوا کې تاوی د نن درته بس خولي واچ دی خولي سره نه څوک ګوره اماراتي او سټوډنټ کېږي نه وسیرته خولي چولې وستاسي هغه مراته دغه کړه هغه باندې دانه سکانی اشیواد د اندوانو دغه خدا ځکه مسلمان سړی چې حقدار ته ور کوي نو هم دغه د خاطره بس د چولی چې بس دا تیشه چې مونږ یو هغه به تاسو کوي لکه دغه شینو نه تیر شي. کرکټ د دې ولس خوشحالي ده دې کې دومره ګوتې مو وهي دغه چې دا دنیا ګوره قطر 220 بلیون ډالر په فوټبال خرج کړ چې د خپل نوم د قطر نوم په سپورتس دنیا کې په خلکو پیژني. زمونږ د افغانستان د سپورتس دنیا کې کرکټ دنیا کې هر فین هر کس چې کرکټ پیژني هغه د افغانستان نوم په کرکټ پیژني. نو دا ډیره غټه پبلسټی ده په خپل دغه کې په خپل په تبرګي مو هي هیله ده چې د خلکو د خوشحالي دشمنان نشي. باقی راځو ګورې یو سکواډ بهترین سکواډ دی هغه کې یو نیم چینجز هغه زما په خو ګوره اوس ننګیاري خروټي په اړه مون خبرو کړه ګوربس په اړه مون خبره کوم خلک بازي چې اوس مثلا سلو پرفیکټ I don't care ګوربز یو سلو لس بالونه یو سلو لس رنځي doesn't matter د چې رواني یو سلو 3 رنځي په یو دیر شورونو کې almost 6 runs per over دغه شی مو پکار دی بنسبت د دې چې روز یو بس اوټ شي نور خلک هم ور سره سکور کوي. نو دا بهترین کار دی ګوربز صاحب لګي رو مننا بای دسه او ماشاءالله او دغه د عظمت الله عمر زای بریلیانت همدغه سي بیټینګ خو په الراوندرانو ډیر ډیپند نه په کار خپل بیټینګ لاین اپ سیټ کول پکار دي. دا موږ ځکه یو چې
صرف بایلیټرل سیریز نه دی، چمپیونز ټرافي ده پاکستان کې ده، او پاکستان کې چمپیونز ټرافي ګټل چې ګوره تیر ځل سیمی فائنل ته ووتو چاوي نه ووځو، خو دې ځل ته زما زړه یی ان شاء الله چې سکواډ سلیکشن سی وو نو پاکستان کې زموږ دپاره ښه موقع ده چې موږ فائنل ته وځو ان شاء الله تعالی، او بیا هغې وخت کې په هغې باندې خبرې کوو او هغې دپاره سکواډ سلیکشن سی پکار دی. اخري لوبه کې چې ته اوس کوم پلیر ته موقع ورکوي یو چانس زه دې طرفدار نه یم که چانس ورکړه اب مکمل کنسسټنټلی ورکوي، مطلب دې کس که فیلم شو یا درویش رسولي یا څوک نو بیا به هم په بل لو سیریز کې به هغه ته موقع ورکوي. او د کرکټ بورډ دغه کار دا نه دی چې چکري اشرف ګونګی زادران هغه بعضې کمکل چې په کرکټ نه پوهېږي که نه، ګوره کرکټ کې هم داسې شته لکه څوک چې دریم سیم کې پنځم سیم کې، څوک اووم اتم سیم کې، څوک یولسم دولسم، څوک کالج او یونیورسټۍ کې. کرکټ کې مختلفې لیولې دي، بعضې غریبانان چې دریم سیم د کرکټ والا دي که نه هغه ګونګي زادران او چکري اشرف چې هغه دی دوی توره وکړه وروره توره د دوی کار مینجمنټ دی. دا چې لوبغاړي دي دا خو اوس فرهان کسکي یوسفزی چې لندن کې به اوس چېرته ناست دي وروره یا به توده کمپله به یې په ځان راچولې هغه به هم یې چې اوس دا ټول خلک ما راوستي دي، خو دا خو داسې نه ده. ته معاش اخلې تنخواه اخلې ته دې دپاره د افغانستان غوندې وطن ګونګي زادران ته څوک $4,000 ته خدای ورکوي په افغانستان کې. یو سړي چې ماسټرز ډیګري کړي هغه ته $10,000 څوک تنخواه نه ورکوي، معاش نه ورکوي، هغه غریب روان دی اوس هم ځان ته ویزې پیدا کوي چې لاړ شي. نو ګونګي زادران غوندې د جیلم خیاط نه ته کس راوله چې په ټکي شي نه پوهېږي $4,000 تنخواه ولې؟ دې دپاره چې بس بیا چې ټیم والا خواريانې کوي کرکټ ګټي د توره ده د کار دا دی وروره چې اداره څنګه مینج کړي. دا شپږیزه به یې سی مینج کړی وای، هغه ټیسټ میچ دا بل اداره وای، سی او دغه دواړه ختمېده، چیرمین هم ختمېده، دا د چا چې دا دغه ارینج کړی دا کمیټي دا مکمل ختمېده. خو بس دلته خو دا نه سکاني آشیواد به مزې کوئ. نو هیله ده چې دغه چمچتوب نه دوی دپاره تیر شي. نور دا زموږ د پلار نیکه پټی هم ورسره شریک نه دی، هغه وروره د خوست پکتیا دی، زه د ننګرهار د شینوارو یم، دا بل د کندوز دی، د کوم ځای د ګنجای چکري اشرف. نو وروره دا خو دې د وجې چې دا امارتي مافیا ده او موږ د مافیا خلاف پخوا نه پوه شوې اعلان جنګ دی ورسره. مافیا موږ نه منو، همدغه وجه چې زموږ کرکټ ښه کېږي. که مافیا ته دې پرېښوده نو دا خو بیا کرکټ در په در خاورې په سر شي، همدغه زموږ او ستاسې یوه خوشحالي ده. نو لوبغاړو ته دې موقع ورکړي، دې وروسته ورسره مثلا خپل تره زامن زیمبابوې ایرلینډ هر چا سره چې سیریز برابروي چې بل نه هغوی سره برابر کړي هېڅ موقع نشته، خو همدغسې ځوانانو ته موقع ورکړي. او T20 کې خو مکمل ځوانان سلیکټ کوي چې هغې د وجې لیګونه زموږ ځوانان واخلي او هماغه لیګونو کې ټرین شي، هغې کې به ټرین شي او نور به هم ښه کېږي وخت سره انشاءالله. باقي سکواډ کې که یو نیم چینجز راولي، درویش رسولي ته موقع ورکوي او چا بل چا ته موقع ورکوي سیده، یعنې ساوت افریقې خلاف درې واړه میچونه چې دي ګټل مهم دي او دا پروا نه کوي. اوس څوک یې کوینټن ډیکاک چې هغه ریټایر دی، ډیوډ میلر چې اوس انجرډي کوچي انجرډي زموږ مشکل نه دی، ربادا ناډ ویله زموږ مشکل نه دی. ساوت افریقې خپل بیسټ 11 رسیونډوز هم ورسره هم ښه پلیر دی، خو دا بیسټ 11 دوی دغه کاوه، یو څه د دوی بینچ دی، دا دوی بینچ دی، دوی هماغه دغه کاوه، هغه موږ ښه کنوینسینګلی بیټ کړه، داسې نه چې 15 رنزو باندې یا تیشي نه نه نه، ښه زړه د خلاصه 311 رنزې ته ګوره او ته 140 ته ګوره. نو د افغانستان ټیم ماشاءالله ډیر ښه روان دی، همدغسې غواړو خدای دې نور هم ښه کړي. او بس باقي الله پاک دې دا د سټوډنټانو نظام هم لږ دغه کړي چې بس نور افغانستان کې نظر اچوي، دا کرکټ پرېږدئ، کرکټ کې دومره دغه مه کوئ او دا چمچې ګونګی زادران چکري اشرف چمچتوب پرېږدئ. کرکټ مرکټ دا دغه چې کوم په ټرافۍ باندې لوګویي دي پروا نه کوي. ملي تلویزیون ملي سپورټس نه خو بیخي لرې کوي، دا کانټراکټ بل چاله ورکوي چې بس کله هر افغانان هر ځای کې خپله خوشحالي د نورو افغانانو ګوري، هر څه خوند وکړي، کیف وکړي، دا د افغانانو واحده خوشحالي ده. که تاسې دې سره ظلم وکړئ نو الله پاک مو په هغې دنیا هم وهي او په دې دنیا به هم شرموي. نور د افغانستان د بریا په هیله ستاسې ورور نجیب الله شینواری په لوی الله وسپارم. خدای په امان. سلام علیکم.